د افغانستان ملي راډیو تلویزیون په ځانګړي ډول د اقتصاد او پرمختګ خپرونې درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. قدرمنو لیدونکو، محمد حنیف مختار یم. یو ځل بیا درته په دغه خپرونه کې هرکلی او ښه راغلاست وایم. درنو لیدونکو، نن په غزني کې د افغانستان د ګنجنې تر عنوان لاندې ملي نندارتون جوړ شوی دی. په دغه نندارتون کې چې ډیری محصولات یا تولیدونکي اجناس د غزني پکې ایښودل شوي، ولې له ځینو نورو ولایتونو هم ځینې تولید شوي توکي راوړل شوي دي او دلته نندارې ته ایښودل شوي دي. موږ نن دغه نندارتون ته راغلي او دلته به له غرفه لرونکو سره، همدارنګه هغه څوک چې دغه نندارتون ته د لیدنې لپاره راځي او له مسؤلو چارواکو سره مرکې ولرو چې د دې نندارتون موخه څه ده او دلته څه شی نندارې ته ایښودل شوي دي او هغه جریان یې څرنګه ده. نو له تاسو نه تمه دا ده چې دغه خپرونه تر پای را سره وګورئ او تر څو د دغه نندارتون په اړه هغه څه چې دلته دي تاسو پرې خبر شئ او پرې پوه شئ. نو هیله ده چې زموږ ملتیا وکړئ او تر پای را سره پاتې شئ. غم به خروم لاوي تړو دا دردېدلی هېواد قدم وهو نور جوړو دا من وکولی سو د جناب مولوي صاحب په مشوره باندې او د رئیس صاحب په همکارۍ باندې موږ دغه نمایشګاه دایر او دې نمایشګاه هم ښه والی درلوده، هم سختیانې وې پکې او دومره سختیانې پکې وې لکه چې یو ژمی او یو اوړی پکې تېر شي. او دې تر څنګه موږ یوه نیمه میاشت وکولی سه او تر 12 وارې موږ سفر پای تر پایه موږ دې ولایت ته وکړ او هر وارې چې راغلو دې ولایت نه موږ یو نوی درس زده کړ او هر وارې موږ یو نوی امید واخیسته. امید هم دې خاطر واخیسته چې موږ باید دلته کار وکړو، تر هغه اندازې پورې کار وکړو چې موږ وکولی سو چې دغه نمایشګاه په دغه کم امکانات باندې چې تاسې ګورئ او موږ وکولی سو چې دا دایر کړو. او ډېر خوشحالۍ ځای دی چې موږ سره د غزني صنعتکارانو او جناب د رئیس صاحبو او جناب محمد صاحبو چې اولین ځل چې راغلو جناب رئیس صاحب سره مې کېناست وکتل، بیا محمد صاحب سره وکتل او ښه ډېر تشویق یې کړو. موږ د دوی تشویق کول باعث څه چې موږ دغه نمایشګاه ته اهمیت ورکړو، تر څو چې موږ ځان لپاره اهمیت ورنه کړو. مطمئنه اوسئ چې موږ تاسو ته څوک اهمیت نه ورکوي او موږ وکولی سو چې دغه په ټیم په همکارۍ باندې دا ټیم هغه ټیم دی چې دوی شپې ورځې څه په کابل کې څه په غزني کې وکولی سو چې نن راسي دلته وځلیږي او د دوی ځلل دې خاطر وه چې د غزني خلکو ته یو نوی مفکوره ورکړي. خوشبختانه چې دا کار تر اندازې پورې موږ په دې کې کامیابه سو او هغې نه چې د دې ټیم په همکارۍ باندې او جناب رئیس صاحب د صنعت تجارت رئیس صاحب او دوی او جناب رئیس صاحب د اتاقو خوا همکارۍ د خوا نه او همداسې ټولو همکاریو سره موږ وکولی سو چې یو سلو 15 تولیدي شرکتونه دي او موږ وکولی سو چې 12 شرکتونه دلته راسي ګډون وکړي. موږ هدف دې لپاره نه دی چې موږ دلته راسو په دې کې موږ دلته یو مفاد یوسو، موږ دلته هدف هم دې کې دلته دا دی چې موږ دلته یو معنوي اهمیت ځان سره یوسو. او نن خوشبختانه چې دغه برنامه چې نن ما ولیده او جناب مومن صاحب دې ځای پورې تشریف راوړ او جناب رئیس صاحب تر دې اندازې پورې اصلا امید نه وه چې داسې یوه برنامه ولرو په غزني کې او غزني خلکو ته ما هغه جګه غرونه انتخاب کړي وه. ما د غزني خلکو لپاره د تبلیغاتو بخش کې د هغه بخش کې تر اندازې پورې د خلکو آګاهي لپاره ما خپله تلاش وکړه او د دې تر څنګ او جناب شروال صاحب هم چنان موږ سره ډېره همکاري وکړه او د دې همکاري نه هم ډېره مننه. بیا هم ډېر خوشحاله یم چې تاسې لرو دلته مثلا او بیا هم د ستاسې ملاتړ ته او د ستاسو هغه دپاره موږ بیا هم ضرورت لرو او وکولی سو چې موږ د دې نه قوي
نمایش باید ویل کړو. ټوله نړۍ به ورته شي بیا ورته ګوته په غاښ ټوله نړۍ به حاضرینو د مجلس السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوښ یم چې د غزني ولایت په هغه نندارتون کې چې موږ دومره تمه نه لرله چې په دومره اندازه او په دومره کیفیت یې جوړي په هغه کې شرکت کوم. یو مجاهد ولس سره، یو غیرتي ولس سره، یو علمي ولس سره، فرهنګي ولس سره په دغه محفل کې حضور لرو. دا زموږ لپاره هم سعادت چې داسې باهمته خلکو چې خپل همت یې کړی، خپل استعدادونه یې خپلو هېوادوالو ته په دې نندارتون کې ښکاره کړي دي. زه د دې نه ډېره مننه کوم چې دغه نندارتون یې جوړ کړی دی او له خپل تولیداتو نه خپل کړېدلی ولس خبروي، د هغوی په مخ کې ږدي او هغوی ته اطمینان ورکوي چې ولسه ستا بچیان لکه څنګه چې په هېواد کې امنیت درته راوستلی شي. امنیت د ژوند لپاره ذایقه ده، خوند ده. که امنیت نه وي زندګي سره خوند نه لري. او څنګه نظام درته راوستلی دغسې د ساتلو فکر ورسره ده او د ساتلو فکر هغه ټول په اقتصاد باندې کېدلی شي. چې کله د یو ملک اقتصاد قوي شي، ولس اقتصاد یې جوړ شي، نو هلته هغه نظام، هلته هغه ذایقه، هغه خوند لا پسې قوي شي او خلک لا ترې زیات مستفید کېدلی شي. درنو حاضرینو، نندارتون مخکې هم ویناوالو تاسو ته ارزښت بیان کړ. دومره به درته ووایم چې د صنعت او تجارت وزارت په ټول هېواد کې او داخل او خارج کې سلي پاسه 50 قوي نندارتونو اراده لري. دغه نندارتون د دغه کال لپاره زموږ په هغه جدول کې موجود و. سابقه به نندارتونونه په افغانستان کې رواج ډېر نه و او که جوړېده هغه به تنها په مزار شریف کې جوړېده. بیا به خلکو ته جنډې عنوان ورکړی و، سات څخه حساب جنډه پورته کېږي. د صنعت او تجارت وزارت افتکار دا وکړو چې زموږ ټول هېوادوال الحمدلله ټول با استعداده خلک دي او د ټول هېواد خلک د صنعت سره بلد خلک دي. د افغانستان خلک د صنعت سره ډېر ناورده نه دي. منو اوس به ترقي کوو اما صنعت موږ تاسو سابقه نه لرو. زموږ خویندې د مجلس کې حاضرې دي، هغوی دغه صنعت کار یې کاوه، سړو یې د صنعت کار کاوه. افغانستان زراعتي هېواد ده، صنعتي هېواد ده. د افغانستان خلک له شروع بې همته خلک نه دي، با همته خلک دي. او دغه نندارتونونه زموږ د خپل ولس د استعدادونو اشتهار هم دنیا ته ورکوي، هم خپل ولس ته ورکوي. زموږ تاسو د ولس خلک ډېر ګرځي نه، استعدادونه یې قوي دي او دا صنعت په هر ولایت کې شته. نو صنعت او تجارت وزارت کوشش وکړ چې په هر ولایت کې دغه نندارتونونه جوړ شي تر څو پر خپل هېوادوال په خپل صنعت خبر شي چې زموږ هېوادوال الحمدلله دغسې فابریکې هم جوړولی شي او هغه زموږ د ضرورت چې اشد ضرورت ته تر خپله وسه پورې هغه شیان موږ ته تولیدولی هم شي. له بلې خوا دا دنیا ته هم پیغام ده، ځکه دا میډیا راخلي، میډیا یې سره اخلي، دنیا یې ګوري چې په افغانستان کې حکومت راغلی، اسلامي نظام راغلی، امن راغلی، ولس او حکومت سره یو دي. اوس د افغانستان په جوړولو باندې اخته دي. د افغانستان ولس ته د کار زمینه مساعده دي. په دغو فابریکو کې به زموږ ډېر هېوادوال ته کار زمینه مساعده شوي. زموږ ډېرې خویندې به په کارونو باندې اخته وي. یو مور به د صنعت یو کسب به زده وي، یو پیشه به زده وي، هغه خپل بچي ته یو حلال روزي پیدا کوي. یو پلار خپل بچي ته روزي حلال پیدا کوي. خو نه، دا نور هم با همته خلک دي. د دې سره نور خلک په کارو باندې لګیا دي. کم نه کله په فابریکه کې که 100 کسان هم ورسره کار کوي په کم اندازه باندې،
نو تاسې پوه شئ چې یو افغان د شلو کورو کفالت کړی ده، یو افغان خور د شلو کورو کفالت کړی ده. دا د دې غیرت او همت او هغه خپل افغانان ته د نزدېکت معنا ورکوي. دغه نندارتونونه به په هېواد کې هم جوړوو او الحمدلله د موږ او تاسو د خپلو صنعتکارانو د خپلو متدینو هېوادوالو صنعت دومره په مخ ده چې دغه نندارتون چې اوس دلته جوړ ده دا په چین کې هم موږ جوړو. په نږدې څو ورځو کې دا اوس کلکه سوی د افغاني تجاران به راځي. دا په ازبکستان کې جوړ شو، دا په ترکمنستان کې جوړ شو، په ګڼو هېوادو کې. هغه الحمدلله موږ تاسو ته شی درشو دنیا ته ښکاره کوو، دنیا ته مثال وکړو چې افغانستان دغسې کارونه لري لکه ما په مخکې زده ایښي دي. چې شي زرغون او ورنه ټول شي د بارودو غبار سیالي به کړو سیال جوړوو. محترمو دغه نمایشګاه چې جوړه سوې ده د غزني لپاره دا د وزارت محترم په ابتکار باندې جوړه سوې ده. موږ د وزارت محترم له دې ابتکار او له دې پیرزوینې چې د غزني لپاره یې کړې ده ډېره منندویي کوو. دا یې د غزني د خلکو دپاره یو لوی احسان کړی ده. یقیني د غزني خلک چې دي ډېر پسمانده دي د کاروبار او تجارت په حساب باندې. نو د امارت اسلامي په توجه باندې به انشاءالله العزیز و لوړې درجې ته رسیږي که خدای کول ډېره ترقي به وکوي چې د وزارت محترم او د ریاست د صنعت و تجارت دلې د دوی د فعالیت او د دوی د اتاقونو و دې ته خاصه توجه وي چې د غزني خلکو کاروبار او ودې صنعت ته دوی خاصه توجه وکوي. موږ انشاءالله العزیز ورسره همکار یو. نو له دې خلکو سره به موږ همکاري کوو په هره برخه کې چې دا خلک پرمختګ وکړي. تر اوسه پورې چې دنیا په ترقي باندې روانه وه یو 50 کاله یا 100 کاله به واخلو، خو زموږ ستاسې نږدې هېوادونه تر 50 کاله سابقه نه لري چې هغه دوی په ترقي باندې شروع کړې ده. نو ډېره ترقي یې کړې ده د صنعت په باره کې. متاسفانه چې دلته زموږ په هېواد کې اشغال و، یرغلونه ولو، یارې د روسانو بیا د همسایو ملکو د هغه استخباراتو غلط پالیسیو یا د دې غلطو هڅو چې دلته زموږ هېوادوال یې په قسم قسم په تفرقه باندې و، په تنظیمو په ډلو باندې ویشلي وو. د هغو بیا کومه نتیجه چې د اختلاف کومه نتیجه وي هغه راووتله په افغانستان کې. متاسفانه چې خود بیني جنګونه و دا رالو او بیا له هغه وروستو د امریکایانو د اروپایانو د غربیانو اشغال و دلته. خلق و دې ته نه خلاصېدلو چې تجارت وکوي، کاروبار وکوي او امنیت وي. که یو څوک به کار به یې شروع کړی و 3مه ورځ 5مه ورځ 1 کال بعد 2 کاله بعد به دی بندي و. دکان به یې دغسې کل پاته و، کاروبار به یې دغسې کل پاته و. هغه خام مواد به یې هم خراب سولو، جوړ کړي مواد به یې هم خراب سولو. باندې ټول په ټول کې دغه څه چې روان و د انقلابونه دا د کاروبار د ترقۍ د تجارت مخنیوی ده. په دې کې د ترقۍ مخنیوی کېږي. خو الحمدلله د افغانستان شریفو مسلمانانو خصوصا د غزني مسلمانانو د غزني خلکو مجاهد پالو خلکو مجاهدینو وکولای شوی چې د دې چالش د دې رکاوټ او د دې مخالفت او د دې موانعو مخه ونیسي او دا له بین څخه یوسي او یو د امن فضا راوستله. خلکو ته زمینه مساعده شوه د کاروبار د تجارت د صنعت. د غزان کور دی پکې و سیماندار ولس د غزان کور دی. کمپانی تبلیغاتی باشی که این مهم را به دست گرفته الحمدلله ما توانستیم که با همکاری ریاست صنعت غزنی و همکاری اتاق صنعت این نمایشگاه را با ایشان تا هی حد و اندازه ای که شما شاهد هستین ای را ایجاد بکنیم. جناب معاون محترم، با وجود این که در ولایت غزنی پارک صنعتی وجود ندارد، باز هم مردم ولایت غزنی با بسیار همت بالا در غزنی سرمایه گذاری میکنند. جناب معاون محترم، دکن ورځې نه چې امارت اسلامي الحمدلله فتح حاصل کړه
او په غزني کې اتاق صنایع او معادن ایجاد شو او د تاسې په همکارۍ سره د ولایت د مقام په همکارۍ سره موږ وکولی سوای چې خپل عملیات ته ارتقا ورکړو او ریاست صنعت په غزني کې ایجاد سي او د مفتي صاحب زرمتۍ د راتلو سره د هغه نه وروسته د منصور صاحب په راتلو سره موږ تر اوسه توانېدلي یو چې په غزني کې تقریبا 10 نوې کارخانې ایجاد کړو. جناب معالي صاحب محترمه که تاسې لکه څنګه چې ډېر سفر لرئ او اکثر ولایتونو ته تاسې سفر کوئ د غزني رشد په صنعت کې به انشاءالله په 51 دوم درجه کې د فتح نه وروسته به انشاءالله شمیرل کیږي با وجود له دې نه چې پارک صنعتي نشته او زه به دا پارک صنعتي بار یادوم او په وزارت کې مو یاده کړې ده او تاسو ته بیا بار یادوو خامخا به یادوو تر هغه وخته پورې چې موږ د دې د افتتاح شاهدان اوسو. اگر چې کارونه الحمدلله ډېر په مخ تللی معاون صاحب د ولایت ناسته جناب رئیس صاحب ناسته کارونه ډېر په مخ تللی او له تاسو نه خواهش دا کوو چې نور ژر تر ژره دغه زموږ هیله او ارمان پوره کړئ او پارکونه د خیر سره افتتاح سي او صنعتکارانو ته موږ تاسې یو ښه زری ولرو. د باشي کمپنۍ نه مننه کوو باوجود د دې چې په غزني کې دومره ډېر صنعت نه و بیا هم دوی دا رکس له ځان سره واخیستل او په غزني کې دا نمایشګاه لارې ته واچول او موږ د غزني د هغه صنعتکارانو نه هم مننه کوو چې په دې نمایشګاه کې غرفې اخیستې دي او د باشي کمپنۍ نه د خوندو دپاره چې 12 غرفې یې دوی ته اختصاص ورکړه او موږ وکولی سول چې 10 تنې خوندې او مندې دلته د دوی کوم تولیدات چې په کورونو کې لري هغه نمایش ته کیدو تقریبا دوی دا غرفې فری و دوی خوندو ته ورکړه یو څه اندازه کومک د اتاق صنایع معادن لخوا ورسره سوی ده او نور هم د دوی د خوا څخه دا کومک وسو ځکه چې زموږ خوندې د فتح نه وروسته په کوم نمایشګاه کې په غزني کې اشتراک نه و کړی او وکولی سوی چې دلته اشتراک وکړي. ان پکې شه مضبوط ساتلی د پیاوړي هیواد قدم وهو نور جوړو دا زورېدلی هیواد. اسم علیسته رئیس شرکت تولیدي قوم غذایی غزنه. دغه کالینو په اړه راته ووایه دغه کالین تاسو دلې تولیدوئ غزني کې که بل ځای نه راوړئ دلته؟ در قسمت تولید قلم در غزنی تولید داریم تولیدات کلش از غزنی میشه باز صادر هم میکنیم در کابل هم باز نمایندگی داریم از باز کل تولید از غزنی میشه از صفر پشم بجار میکنه از پشمشی تا رنگ و میزی تمام میشه ما در غزنی جار میکنیم باز کابل میریم کابل هم باز ما صادر داریم در خارج کلش از غزنی میشه. یعنی بهر تیم تاسو صادروئ له هیواده؟ بله هر قسم میتونیم. د دغه کالینو د کیفیت په اړه راته وایه دا څومره یو کیفیت یې څنګه ده؟ این به نام هر قالین رنگ و دیزاین نام داره. این به نام سلطانی میگن رنگش سرخ است رنگ آمیزش گیاهی است کلش توسط گیاهی است شیمیایی نیست و این کوالیتی 35 است این کلا دستباف است یک متر است همینجا تولید میشه لاسي جوړیږي ده او ټول پلاس دا تاسو ته خلک فرمایش درکوي که همداسې په خپله خواته ډیزاینوئ بیا یې وروسته بعضی کسا سفارش میده بعضی تجار هم روش کار میدیم سفارش میده مثلا نظر در خانه و دیزاین خود بعضی کسا ما خودی ما تولید میکنیم بازاریابی میکنیم مارکتینگ میکنیم ما خودم در سطح غزنی اگر شرکت که مثلا شرکت کردیم اگر شرکتی در غزنی است ما هستیم از تمام کارش ما خودمون پیش میبریم با زیاد مارکتینگ میکنیم خیلی کوشش میکنیم که ما تا برای مردم زمینه کار فراهم کنیم مردم طبقه کسی که دیگه قانون کار نه بسیار مردم غریب هستن بسیار غریب څنګه دغه پروش څنګه ده په داخل کې خلک ډیر خوښوي بهر خلک ډیر خوښوي بیرونی هیوادو کوم هیوادو ته تاسو لیږئ؟ نه داخلی مردم داخل خیلی کم میره چون اینا زحمت زیاد کار شده چون یک ذره قیمتی است زیادتر مردم خارج میره زیادتر ما ترکیه صادر میکنیم جرمنی امریکا حالا دمی چند سال میشه بازارش یک ذره افت کرده خیلی افت کرده ما خودم به مال بسیار مشکلات دارم اما مال زیاد دارم استاک دارم اما تولید فروشات بسیار کم است اما مردم بیشتر مردم کار میکنن ما چاره ندارم مجبور اونا رو کار میکنم پیسه قرض میکنم تا اونا از کار نمانه خیلی استاک دارم ما کوشش میکنم ان شاء الله فروشات بهتر شد بهر ته چون تاسو وایي د دې کیفیت ډیر ښه ده یعنی بهر کې هلته اوس فروش ډیر شوی نه ده هلته چې تاسو یې د نندارتونونو له لارې یا نور له لارې هلته خلکو ته وښیاست بهرنیو هیوادو کې
خوب است. این نمایشگاه مثلا باعث یک مارکتینگ میشه برای تجارای داخلی و خارجی. و این نمایشگاه باعث میشه که مثلا تجارا مثلا دلچسبی پیدا کنه تشریف بره سود افغانستان. سابق بود زیادتر پاکستان را طریق پاکستان صادر میشد، ولی ما ان شاء الله زمینه رو مساعد کنیم که از دولت مساعد کنه خود افغانستان صادر شود. درب نصرت او د بریا لاست راوړنې ګورا. قدرت الله رحیمی رئیس شرکت تولیدی کود کیمیایی فیضی رحیمی هستم. شرکت ما در ایرات است. تولید کود هم عضوی داریم و هم کیمیاوی داریم. د خپل تولیداتو په اړه راته ووایاستئ، دغه تاسو په هرات کې جوړوئ؟ یعنې دا په هرات کې جوړیږي. د ډیر با کیفیته کود دی، د خارجي تر کود کیفیت یې پورته دی او په د وزارت زراعت تر نظر لاندې تولیدیږي او ډیر با کیفیت او تایید کود دی. د دغو په اړه ووایاستئ، دغه اوس په هیواد کې فروش لري، خلک یې اخلي، خوښوي. څومره وخت کېږي ستاسو دغه کارخانه جوړه کړې؟ زموږ کارخانه تقریبا 1 کال کېږي. یا هیوادوال یو لږ زموږ سره دغه کوي، خو بې کیفیته کود هم دی، خارجي کودونه چې راځي او د زموږ تجار هم متاسفانه سر نه ګرځوي، د زموږ وطنوالو ته دغه کوي، یو څه ظلم کوي د دوی په حق چې کم کیفیته کود راوي دلته پر کیفیتو په دغه خرڅوي. خو زموږ فروشات لږ دی، ولې په دغه چې فروشات موږ لږ لرو نمایشګاهو ته شرکت کوو چې دا خلک زموږ کود وپېژني. د خپلو تولیداتو په اړه وایي، څه شی تاسو تولیدوئ؟ په دغو کې څه شی دي؟ موږ 5 رقمه کود اوس تولید لرو. یو دغه 20 پودري ده، دا ټول ام پی کا دی، 20 دی ده، او بل چې دی دا د کوم ډول نباتاتو لپاره ډېر؟ دا د هر نباتاتو لپاره دی، دا د تقویې لپاره دی، د تقویې لپاره دی. او دا چې دی کودي آهن دی، دا کودي آهن دی. دا چې دی کودي کراب ماکس دی، بل ماډل دی، دا 3 ماډل سو، دا هغه 20 دی. دا چې دی دغه دی هیومیک اسید دی، دغه شپږ نوع کود موږ تولیدوو. دا ټول په ټوله کې د تقویې لپاره بیا په دې کې په دا 20 کې هم مایع لرو هم پودري لرو. او دا ټول د تقویې لپاره؟ ټول د تقویې لپاره دی او د رشد لپاره دی. او هیومیک اسید چې دی د ریشه لپاره دی، چې ریشه خلاصوي. بیا دا نه چې دی د تقویې لپاره دی او بس د هر ډول نباتاتو لپاره دی. هم به خروم لاوي تړو دا دردېدلی هېواد، قدم وهو نور جوړو دا زورېدلی. ادمان محمد کریم علی خیل ده، مسئول د فروشاتو د نامبهار په ټول افغانستان کې. د خپل کارخانې په اړه راته وایئ، دا کارخانه چیرې موقعیت لري، څه وخت جوړه شوې ده، څه شی تولیدوي؟ شرکت د لبنیاتو او جوسونو لویه تولیدي فابریکه ده چې په کابل کې سرکناو کې شتون لري، چې مخکې د 15 میلیون ډالر پورې سرمایه ګذاري شوې ده هلته. او ماشاءالله د فکر وکړه 3 نه تر 400 کسان هلته موږ سره کار کوي او فعلا موږ خالص شیدې او خالص قیماق تولیدوو. خالص شیدې او خالص قیماق تولید. فروشات هم څنګه دي؟ په نورو ولایتونو کې هم نمایندګي لرئ نه لرئ؟ مننه، بالکل موږ په 4 ولایتو کې نمایندګي برحاله لرو او چې په دې د غټ تر لاسته راوړنه او د ټولو افغانانو افتخار ده چې موږ د دویم ځل لپاره امریکې ته هم صادرات لرو او د راتلونکو په څو ورځو کې به موږ صادرات تاجکستان او ازبکستان ته ان شاء الله، یعنې له هېواده بهر امریکا ته دا اوس برحاله د مال روان ده او دا دریم ځل د سیزن یوازې امریکا ته که نورو هېوادو ته هم؟ ان شاء الله اوس فعلا خو د امریکا ته تللی ده، خو راتلونکو لنډو ورځو کې به هغه ته هم لاړ شي، دغه ازبکستان، تاجکستان، اسیایي ممالکو ته هم لاړ شي. هلته څنګه دی د کیفیت؟ یعنې خلک یې خوښوي؟ ان شاء الله خلکو کیفیت لیدلی ده چې په امریکا کې دي، امریکا کې هلته موږ لیدلي دي او خلکو خوښ کړي. او هلته چې کوم مهاجر افغانان تللي دي هغوی خاصتا هغوی خلک ډېر څه وخت یعنې تاسو دغه امریکا ته ولېږل؟ داسې فکر وکړه د یو 2 میاشتې مخکې مې لېږلي، 3 میاشتې مخکې مې لېږلي، یو دفعه که څو وارې؟ یو ځل مې لېږلي دي او دغه د ورځو کې مې تولید ورته کړی ده. انشاءالله د 10 ورځو نورو کې به انشاءالله 4000 کارټن د موږ مالایي ده د امریکا ته ځي.